ننګرهار ولایت کې د الفلاح پوهنتون 15 څخه 890 تنه نجونې او ځوانان د ویسترې غونډې او ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. دغه فراغت غونډه چې د لړم په 23مه د جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي کې جوړه شوې وه، پر مهال ننګرهار والي شاه محمود میخیل، د ولایت مرستیال تمیم عارف مومن، د ولایت د بشري سرچینو رئیس احمدزی عبدالزی، د یاد پوهنتون رئیس ډاکټر معشوق او استادانو، محصلینو او کورنیو غړو او نورو ګډون کړی. یا د فراغت غونډې ته د ولسمشر محمد اشرف غني غږیز پیغام را لېږلی و چې په خپلو خبرو کې له الفلاح پوهنتون څخه مننه کړې وه چې زرګونه ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې او فارغ شوو ځوانانو او کورنۍ غړو ته مبارکي ویلې وه. چې یو ځل بیا زموږ له یو پوهنتون څخه په سلګونو تنه محصلان فارغېږي او د هغوی د فراغت جشن جوړېږي. په ژوند کې لوی خوشحالي کله کله وي او په یقین سره چې د یو چا په ژوند کې یوه لویه او رښتینې خوشحالي همدا د فراغت د ورځې جشن دی. په دې خوشحالي کې نه یوازې محصلان، د دوی میندې، پلرونه او استادان، بلکې ټول ولس شریک دي، ځکه چې وطن او ټولنې ته تکړه او متخصص کدرونه وړاندې کېږي. سږکال زموږ د استقلال سلمه کلیزه وه او په دې مناسبت یو ځل بیا فرصت پیدا کړ چې خپل تیر 100 کلن سفر وارزوو. موږ 100 کاله وړاندې سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه، خو په اقتصادي او علمي برخه کې لا تر اوسه پورې نورو ته محتاج یو او د دې لپاره چې په واقعي معنا په خپلو پښو ودرېږو پکار دي چې د ګران هېواد نجونې او زلمي تعلیم یافته شي. تعلیم او تخصص د پرمختګ او سوکالي لاره هواروي. له الفلاح پوهنتون څخه مننه کوم چې زموږ زرګونو ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې ده. دغه راز له میندو او پلرونو مننه کوم چې د اولاد په زده کړه مصرف کوي او د خپل وطن او خپلو اولادونو د روښانه آیندې فکر ورسره دی. یو ځل بیا د دې بختورې غونډې ټولو برخوالو ته د دغه علمي جشن مبارکي وایم. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د خپلو خبرو پر مهال د الفلاح پوهنتون له مسؤلینو مننه وکړه چې د ځوانانو روزنې په برخه کې هڅې کوي او نن 890 تنه ځوانان په بېلابېلو برخو کې تر روزنې وروسته ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړل. یو شاعر وایي زما په خیال چې د لایق صاحب شعر دی، وی بې همته وي چې د ژوند شکایت کړي، لیونی وي چې د تیرو حکایت کړي، نر هغه دی چې د ژوند په معرکه کې موانع لرې کړي او حرکت کړي. تر هر څه نه مخه د ننګرهار پوهنتون او په ننګرهار کې خصوصي پوهنتونونو قدرمن رئیس صاحبانو او مشرتابه، د ننګرهار ولایتي ادارو قدرمن رئیس صاحبانو، معاون صاحب د ولایت، د الفلاح پوهنتون قدرمن استادان، اداري کارکوونکي او محصلین، د الفلاح پوهنتون د 8مې او 9مې دورو قدرمن فارغان، خویندې او ورونه او د هغوی د محترمو کورنیو غړي، دوستان او ملګرو او په دې پرتمینه غونډه کې ټولو راټولو شوو ټولو اغلو او ښاغلو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. له سلام او مینې وروسته ستاسې له خلوص او حوصلې څخه مننه کوم چې دې غونډې ته راغلئ او په ډېر شوق مو په دې غونډه کې ګډون وکړ. تر هر څه نه مخه د الفلاح پوهنتون مشرتابه، قدرمنو استادانو، اداري کارکوونکو ته د دوی د 8مې او 9مې دورو د فارغانو چې شمېر یې 815 کسانو ته رسېږي مبارکي وایم. دا څه کم 900 ځوانان او پیغلې نه دي چې دوی وروزلي، بلکې دا د راتلونکي نسل د 900 فامیلونو مشران دي چې دوی باسواده کړل. دوی له دې امله د ډېر قدر او درنښت وړ دي او له قدرمنو استادانو څخه ځانګړې مننه. په دویم قدم کې د دغه فارغانو کورنیو مالي او معنوي ملاتړ کوونکو ته مبارکي وایم.
تاسې وایي چې په ننګرهار کې مو د تیارو په مقابل کې د 900 شمعو او څراغونو بل ساتلو ته موږ ورکړه. دا 900 ځوانان او پیغلې به د جهالت تورې تیارې په خپلو څراغانو ځوانانو روښانه وساتي او دا د راتلونکي لپاره د خوشبختۍ زیری دی چې له اوس نه پیلېږي. قدرمنو حاضرینو، زه په وظیفوي لحاظ که په هر موقع کې پاتې شوی یم، خو له مکتب، پوهنتون، کتاب، قلم او لیکوالۍ سره تړلی پاتې. دا زما خوشبختي ده چې زه ګڼ داسې دوستان لرم چې د هېواد اکاډمیکه برخه پرې آباد ده. نو پر همدې اساس نننۍ غونډه ماته زما د وظیفې په جریان کې تر ټولو خوشحالوونکې غونډه ده او زه ویاړم چې د داسې علمي غونډه کې ګډون کوم. ننګرهار همیشه د علم او ادب کور و زانګو ګڼل شوی. نو نن ورځ یوازې له یو پوهنتون څخه د 900 ځوانانو او پیغلو فراغت دا دعوه په ثبات رسوي چې موږ د هېواد په کچه د علم او ادب سلاح یو. په ننګرهار پوهنتون او افغان پوهنتون سربیره 15 نور پوهنتونونه هم دي چې دوی هر یو زموږ د اولادونو روزنې ته کار ویلی دی. زه د ټولو له مسؤلینو او استادانو نه مننه. له روان ناورین څخه زموږ د خلاصون یوازینۍ لار تعلیم دی. ویکټور هوګو یو فرانسوي فیلسوف دی، هغه وایي څوک چې د مکتب دروازه پرانیزي د زندان دروازه تړي. د دې خبرې معنا دا ده چې که ټولنې تعلیم وکړ او د ټولنې خلک باسواده شول، هغوی بیا جرایم نه ترسره کوي، هغوی خپل حقوق او د نورو حقوق پیژني، هغوی بیا د خپل هېواد او د پردیو ګټې پیژني، هغوی بیا د ټولنې او خلکو پر ضد د خپلو ناوړه اعمالو له امله زندانونو ته نه ځي. جرایم د هرې انساني ټولنې لازمي برخه، خو په هغو ټولنو کې چې خلک یې کم لوستي یا نالوستي او د فقر کچه زیاته وي، د جرایمو ګراف لوړ وي. دلته د کریمینالوژي او د جنایي علومو متخصصین او استادان به ناست وو. دوی پوهېږي چې نالوستي یا کم لوستي د زیاتو جرایمو د عواملو له لوجې څخه ګڼل کېږي. ننګرهار ته د والي په توګه له راتګ وروسته راته ثابته شوې ده چې په ډېرو سختو جنایي، تورستي او سیاسي قضیو کې بې تعلیمه ځوانان ښکېل شوي دي، بلکې دغه ډول ځوانان یې قرباني شوي دي. د فارغو ځوانانو سره همیشه د دندو او اشتغال تشویش وي. زه غواړم په دې برخه کې په څو نقطو بحث وکړم. لومړی دا چې د دندې او اشتغال لپاره تاسې یوازې باید د دولت په تمه کښېنه، په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې د اقتصاد او بزنس له څانګو فارغ شوي دي. زه پوهېږم چې تاسې په مسلکي لحاظ د کاروبار او بزنس د فرصتونو د خلق کولو په اړه ډېر څه لوستي دي. تاسې ته تمه کېږي چې ډېر ساده کاروبارونه هم خپل ځان ته پیدا کړئ او نورو ته د دې جوګه شئ چې هغوی له تاسې سره استخدام شي. قدرمن رئیس ډاکټر صاحب سید معشوق سادات تاسو لپاره ښه بېلګه ده. هغه پوهنتون جوړ کړ، پانګونه یې وکړه، نن ورسره 300 پورې کسان په دنده بوخت وو. تاسې هر یو د ډاکټر صاحب په څېر په بېلابېلو برخو کې نوښت کولی شئ. د دنیا هیڅ دولت خپلو ټولو لوستو خلکو ته په دولت کې دندې نه ورکوي او نه یې ورکولی شي. د امریکا غوندې هېواد کې د هغه څوک چې د کار دغه لري یوازې 2% دی په دولت کې په کار ګمارلی شي. 2%. هند تقریبا 10% کسان خپل په کار باندې نشي ګمارلی. نو خصوصي سکتور د خلکو په اشغال کې نهایت مهمه ونډه لري او تاسو څخه به هیله ده چې د راتلونکي افغانستان د خصوصي سکتور مهم متشبثین شي.
دویمه مهمه نکته چې باید یاده کړم هغه د هېواد په کچه او په ځانګړې توګه د ننګرهار په کچه په دولتي بسونو کې د استخدام د پروسې سیستماتیک کېدل او شفافیت. اوس په ننګرهار کې درېیمو، څلورمو، پنځمو او شپږمو مسلکي بسونو ته د ګمارنې ازموینه د کمپیوټر په ذریعه اخیستل کېږي. نوموړی کمپیوټري سیستم ما له نږدې لیدلی دی چې له هر ډول انساني مداخلې څخه پاک او لرې دی. نو که تاسې کې ځینې په شخصي کاروبارونو کې د بختیو دا امکان نه لري او غواړي حکومتي دندې ته لار پیدا کړئ، نو د یوې رڼې او کمپیوټري پروسې له لارې حکومتي دندې ته ګمارل کېدای شي. زما کاري تګلورې 5 برخې دي. اوله برخه د فساد سره مبارزه ده، دویمه امنیت ټینګول او امنیتي انکشاف ده، درېیمه برخه انکشاف او بیا رغونه ده، څلورمه برخه د حکومتولۍ ښه کول او پنځمه برخه په دې سیمه کې مثبت فکري، فرهنګي او ټولنیز بدلون دی. له تاسو څخه مې هم دا هیله ده چې دا پیغامونه خپلو کلو او اطرافونو ته خلکو ته ورسوي. زه په تېرو 9 میاشتو کې د ننګرهار شلو ولسوالیو ته تللی، له خلکو سره مې له نږدې ناستې کړې دي او د شلو ولسوالیو ته تګ او ورته د لارو پرانسته اسانه خبره نه وه. زما یادېږي چې زه اول ځل تورخم ته تلم یو لوی کاروان سره لاړم او د دې احتمال و چې کېدای شي په موږ باندې ډزې او یا حمله شوي. په امنیتي برخه کې اوس موږ د ختیځ طرف نه مطمئن یو، یوازې لویدیځ طرف ته لږه ستونزه شته چې هغه به هم انشاءالله ډېر ژر حل شي. د داعش د خلافت مرکز د خراسان په اچین کې له منځه یوړل شو او داعش په ننګرهار کې د محو او ختم په حالت کې دی. یوازې پراګنده اطراف یې د اچین په لرې پرتو غرونو او ځنګلونو کې پاتې او په سلګونو داعشیان مړه او تسلیم شول. د داعش ډلې تسلیم شوي زیات غړي د پاکستان په شمول د بېلابېلو ملکونو پورې تړاو درلود. طالبانو هم په تېرو 9 میاشتو کې 3 ځلې د نورو سیمه ولایتونو نه اشر وکړ چې شیرزاد او یا کومه بل ولسوالي ونیسي او د ننګرهار امنیت د قندوز او بغلان په څېر د تهدید لاندې راوړي، خو دوی ونشو کړی چې د ننګرهار امنیت خراب کړي. او د دې علت دا و چې د ولسونو ملاتړ، د امنیتي او دفاعي قوتونو تعهد او منظم پلان چې دی ودرلوده د دې مخه یې ونیوله او د الفتح عملیات د طالبانو په ننګرهار کې ناکام شو. که موږ د تېر یو کال په پرتله د ننګرهار وضعیت مقایسه کړو، تقریبا 380 درجې فرق پکې راغلی دی. البته ډېرې ستونزې هم شته دي، دا داسې نه ده چې بیخي هر څه خیر خیریت دی. اوس هم تهدید شته دی، اوس هم دښمن کوشش کوي چې د ننګرهار وضعیت یو شکل باندې خراب کړي، خو ولسونه او موږ ټول ورته متوجه یو. د افغانستان حکومت د جنگ طرفدار نه او نه زه د جنگ طرفدار یم، خو جنگ په افغانانو تحمیل شوی او موږ مجبور یو چې د افغانستان د منافعو او د خپل ولس د ګټو نه دفاع وکړو. د امنیت ترڅنګ زما مبارزه د فساد او جنایي ډلو په مقابل کې په جدي توګه روانه ده. هغه بشګیرۍ او سهمونه اخیستل چې په ننګرهار کې رواج درلود او بېلابېله اشخاصو به قلمونه د دفاترو نه اخیستل او د لوی فساد لپاره یې زمینه مساعده کړې وه، په کلکه یې مخه نیول شوې ده. ادارې نه باج نشي اخیستلی. د وړوکي فساد په مقابل کې چې په دفاترو او یا ځینو نورو ادارو کې وجود لري، د هغې پر ضد هم کوشش کوو چې په اداري پروسیجرونو کې اصلاح او د تدارکاتو د پروسې شفافیت لپاره تدابیر نیول شوي او هر هغه کسان چې په فساد کې دخیل دي مخه به یې نیول کېږي. په تېرو 9 میاشتو کې په لسګونو کسان چې په بېلابېلو ادارو کې په فساد او نورو جنایي پېښو کې ککړ وو، د دندو لرې او یا څارنوالۍ ته معرفي شوي. د اختطاف او هدفي وژنو په مقابل کې هم ډېرې لاسته راوړنې شته او که مبالغه ونه کړو، ننګرهار په 15 امن ولایتونو کې اوس حسابي د
د افغانستان د وضعیت په تناسب باندې په انکشافي ډګر کې همدا اوس په ننګرهار کې له 300 نه زیاتې پروژې فعال دي. مهمې پروژې چې ولاړې وي او نوې پیل شوې په تېرو 9 میاشتو کې پیل شوي، لکه د کابل جلال آباد واحد سړک د لومړي فیز کارونه، د 600 بستریز ختیځ کامپلکس کار، د غازي امان الله خان او پاچا خان د مزارونو جوړول او رغونه، د جلال آباد د شاهي قصر ترمیم، د ننګرهار په پوهنتون کې د نجونو لپاره 6 پوړیزه لیلي ودانۍ، یوازې د اقرا د پروګرام د لارې د 208 ښوونځیو جوړول سږکال په ننګرهار کې کېږي چې د ننګرهار په تاریخ کې په یو کال کې 208 ښوونځي نه دي جوړ شوي. همدارنګه د بېسوده او عبدالخیلو 40 متره سړک، د دروټې او د سرکې ترمنځ د سړک پراخوالی، د پوخلستان چوک د بیړني څلور لارې او داسې نورې پروژې، دا یې هغه نمونه دي چې ما تاسو ته وړاندې کړې. د حکومتولۍ په برخه کې ما وکړی شو چې روایتي مدیریت ته تغییر ورکړي او د وخت تقاضا سره د نوي مدیریت تجربې عملي کړي. د ننګرهار رئیسان، د نظامي شورا غړي، ولسوالان، د ولسوالیو عامه قمندانان او د حوزو حامیرین ټول په واتساپ ګروپونو کې منظم شوي دي او ډېرو ستونزو ته موږ همزمان اوس رسېدلي دي. پخوا به دا مکتوبونه به م لېږل او رالېږل، یو خبر به چې یو ځای ته رسېدل ډېر وخت به نیوه. د دې نه برسېره موږ په اداري او نظامي برخه کې کوشش کړی دی چې صلاحیتونه او مسؤلیت ولسوالانو او په ولسوالیو کې محلي ادارو او جزدامونو ته انتقال کړو. د حساب ورکونې لړۍ مو په ولایت او ولسوالیو کې پیل کړې ده او همیشه کوشش کوو چې معلومات د ولسونو سره د فیسبوک او ټویټر او یا مستقیم موقعتونو او غونډو له لارې شریک کړو. د ولایت دروازه هره سه شنبه د ټولو ولسونو پر وړاندې بیرته ده چې ولس خپلې ستونزې د ولایتي ادارې له مشرانو او رئیسانو سره شریکې کړي. د ولایت 160مه شمېره 24 ساعته فعاله ده او هر څوک کولی شي چې خپلې ستونزې د ولایت سره شریکې کړي او اړوند مسؤلین همیشه هغه ستونزې چې دوی ونشي حل کولی د ما سره شریکوي. نو په دې اساس د حکومتولۍ امنیت، انکشاف او د فساد سره مبارزه کې د ولسونو رول او ملاتړ نهایت مهم دی او زه د ننګرهار د ولسونو نه مننه کوم چې تر اوسه یې زما کافي ملاتړ کړی. زما د ماموریت مهمه برخه چې مخکې ډاکټر صاحب معشوقه ده هم اشاره وکړله چې هغه په فکري، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې مثبت تغییر راوستل دي. دا لړۍ مو پیل کړې او هر کله چې د ننګرهار بېلابېلو اقشارو سره زه ګورم په فکري مثبت تغییر زیات تاکید کوي. لکه که فکر زموږ صحیح نه شي دا نور هېڅ کس یې کېدلی نه شي. لکه مخکې چې ورته اشاره هم وشوله چې مکتب جوړولی نه شو، مکتب خو وران نه کړو. ځان څنګه اصلاح کړو، نور ته څنګه خیر ورسوي، ډېر شیان چې موږ او تاسې پخپله کولی شو او زموږ امید همدا دی چې ننګرهار هغه تاریخي قدامت چې لري د علم او ادب او فرهنګ مرکز و هغه بیرته یادوي. په دې لړ کې تاسې ولیدل چې په تېرو 2 اونیو کې د 14 ولایتونو والیان، د سکټوري رئیسان، د ولایتي شورا غړي، د پوهنتون استادان، مدني ټولنو استازي په ننګرهار کې د یو ورځنی ورکشاپ درلود او دا پخپله یو لوی تغییر و چې په اول ځل د افغانستان په سطحه کې په هغه سیمه کې چې یو کال مخکې حالت بل رقم و اوس دلته داسې کنفرانسونه دایریږي، دا یو لوی لاسته راوړنې دي. سږکال د خپلواکۍ سلمه کلیزه، د ملي بیرغ ورځ، د جلال آباد په ښار او په ولسوالیو کې د ولسونو او د حکومت د مختلفو ادارو لخوا په ډېره ښه توګه ولمانځل شول چې دا پخپله هغه فرهنګي تغییر کې یو مثبت تغییر دی چې دلته راغلی دی. زه نور زیات خبرې نه غواړم. په آخره کې زه د جلال آباد جمهوري صاحب نه مننه کوم، د هغې ملاتړ او حمایت نه مننه کوم چې د کومه ورځ نه چې زه راغلی یم هره پروژه چې موږ ورته ورلېږلې ده دې بلا قید و تشویشه د هغې منظوري ورکړې ده او په هغې باندې موږ کار شروع کړی دی. دا پخپله هغه د دې حمایت چې موږ دغه مرحلې ته ورسېدو. مخکې یادونه وشوله چې د دغه مشکلاتو سره بیا هم دا ویډیویي میسج دې غونډې ته رالېږي. یعنې زه تاسو ته ډېر په زغرده ویلی شم چې همیشه چې ورسره زه مخامخ شوی یم، خبرې مو ورسره کړي دي، په سیاسي مسایلو ډېر بحث نه دی کړی.
همیشه په دې بحث کړی چې څنګه کولی شو چې ادارات اصلاح کړو، امنیت ښه کړو، انکشاف کړو. ځکه دا ټول یو بل سره تړلي دي او چې دا نه وي موږ نشو کولی چې دایمي ثبات په دې ملک کې ولرو. همدارنګه په آخر کې د الفلاح پوهنتون د مشرتابه مسؤلینو څخه په خاصه توګه مننه کوم چې دا غونډه یې په ښه نظم او ډسپلین سره جوړه کړې ده. د امنیتي ادارو نه مننه کوم چې د دې غونډې او هره ورځ د څو بېلابېلو غونډو امنیت ساتي. یعنې ننګرهار کې چې څومره غونډې په هر هفته کې کېږي، فکر نه کوم چې په بل ولایتونو کې دومره غونډې او دومره مجالس او محفلونه وي. او د دې امنیت ساتل دا اسانه خبره نه ده چې هر ته پلان جوړول او هغه عملي کول. نو زه د خپل امنیتي او دفاعي قوتونو نه مننه کوم او په ویاړ ټولو فارغانو محصلینو ته او د دوی کورنۍ ته یو ځل بیا مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې تاسې خپلو خلکو او کورنیو ته په ښه توګه د خدمت مصدر وګرځئ. تل دې وي افغانستان آباد او سوکاله وي د افغانستان ولسونه. د الفلاح پوهنتون رئیس ډاکټر معشوق سادات وویل چې له 15 اقتصاد، حقوق او سیاسي علوم، شریعت او ژورنالیزم او انجینري پوهنځیو څخه 890 تنه نجونې او ځوانان فارغ او د خدمت په موخه ټولنې ته وړاندې کړل. د الفلاح پوهنتون د ډېرې ښې رهبرۍ، د ډېرو قدرمنو استادانو او د ټول اداري پرسونل په مټ او توان باندې توانېدلي وو چې په ډېر کم وخت کې یو ډېر لوی مزل دی چې په هغه کې یو هم ځمکه د پوهنتون کېدلو موضوع، ځمکه وروسته د 15 کلونو د وخت نه ځمکه د ایجاد نه وروسته په دې وتوانېدل چې لوړو زده کړو د وزارت محترم مقام لرو د مؤسسې نه پوهنتون ته ارتقا وکړو. د هغه څه چې زموږ د ستراتیژیک پلان یوه برخه وه او زموږ د رسالت یو بهترین بنیادي نقطه وه ده. الحمدلله په دې کې کامیاب شو. لوړو زده کړو وزارت هم په دې ارتباط باندې زیاته مننه کوم چې دا اړخ کې چې زموږ د محصلینو زموږ د ادارې او یو د ډېرو لویو اکاډمیکو ارزښتونو څخه دی چې په دې برخه کې لله الحمد موږ موافق یو. زموږ د کار او د اهدافو یوه لویه برخه کیفیت ته کار کول و. دا و چې سږ کال باید موږ د خپل پلان سره په مطابقت کې د لوړو زده کړو د محترم وزارت څخه د اعتبار اخیستنې پړاوونه وشول چې لله الحمد سږ کال 98 کال کې په دې وتوانېدلو چې د لوړو زده کړو د وزارت د محترم مقام د کیفیت د تضمین د ریاست ته لوري چې هلته ځوان او په نهایت کې ډېر بادرکه او مخلصه شخصیتونه او د ټولنې ځوانان هلته کار کوي. هلته د ارزونې دپاره جلا اصول، قواعد او قوانین وضع د همغه بنیاد باندې موږ وشو کولی چې پوهنتون په 9 کلو د اعتبار اخیستنې د دویمې مرحلې څخه راوباسو چې خوشبختانه دا مرحله موږ په 1898 کال کې موافقانه ترسره کړله. فعلا لګیا یو د کیفیت لپاره زموږ مختلفې برنامې د پوهنتون چې په هغه باندې کار کوو چې په هغه کې د نصاب یا د کریکولم د محلي کولو په ارتباط باندې چې موږ څنګه وشو کولی چې د خپلې ټولنې اړتیاوې د کریکولم کې شامل شي. خوشبختانه سږ کال یې موږ د 15 مختلفو سروېګانو چې په هغه کې داخلي او بیروني متخصصین موجود وو دغه برخه هم بحالنۍ کړه او د لوړو زده کړو وزارت هم په دې ارتباط باندې پیشنهادونه رسېدلو په خاطر او دا چې موږ د 2000 کال افغانستان د 2019 کال د افغانستان سره مقایسه دا چې موږ په تحصیلي برخو کې دا چې موږ په تعلیمي برخو کې څومره پرمختګونه کړي د دې ټولو موږ تاسو شاهدان مطمئنه په هر لحاظ باندې تغییر دی، په هر لحاظ باندې الحمدلله یو متفاوت سوچ دی، یو ښه فکر دی، یو ښه اړخ دی. زما امید دا دی چې دا نن چې الحمدلله موږ تاسو ګورو په دولت کې د کومارونو پروسې خصوصا د اداري اصلاحات یا نورې پروسې یا په نورو برخو کار کول حتی په خصوصي سکتور کې کار کول د دې باعث شوي چې یوازې مهارت
او یوازې استعداد د دې باعث کېږي چې تا یو مقام او منزلت ته ورسوي بل هېڅ د دې باعث کېږي او خوشبختي هم دا ده چې د دې پروسو شفافیت او د دې پروسو هغه یو حالت چې د سیاسي او ټولنیز او د مشکلاتو او بدبختیو نه ووتلو زموږ محصل زموږ متعلم زموږ استاد په پوهنتون کې کوشش د دې پوهنتون د راتلونکي لپاره او هغه هدف چې موږ لرو تاسو باور وکړئ یو شی دا دی چې ممکن داسې چې خصوصي سکتور دلته راشي هر سړی د خپل ځان د پاکۍ او د شفافیت څخه خو موږ په دې تېرو لسو کلونو کې حکومت ته دا وښودله چې الحمدلله دا اداره کوم شکل د شفافیت له اړخ نه د کیفیت له اړخ نه د قانونیت له اړخ نه محصلینو سره د همکارۍ له اړخ نه د کورنیو سره د همکارۍ له اړخ نه دا ټول اړخونه موږ وښودل ځینې وسیع پلانونه لرو د معلم د روزنې لپاره د مکتب د دې ټولنې د انجینر د روزنې لپاره په دې ټولنه کې هغه چې ضرورتونه دي او د دې ټولنې د جوړښت لپاره ډېر څه لرو په پلانونو کې شته تاسو سره شریک د یادونې وړ ده چې الفلاح پوهنتون د هیواد په کچه یو له غوره پوهنتونونو څخه دی چې په بېلابېلو برخو کې زرګونه ځوانان ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي او په علمي ډګر کې مهمې لاسته راوړنې خپلې کړي دي